بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو ستړي مشئ. ډاکټر رحیم الله ستانکزی یم، د بایزید روخان د لوړو زده کړو د مؤسسې د طب پوهنځي استاد. نن غواړو د یوې داسې ناروغۍ په اړه وغږیږو کوم چې نه یوازې زموږ ټولنې ته چیلنج دی بلکې ټولې نړۍ ته یو چیلنج دی. مانکی پاکس یا د بیزو تڼاکې ناروغۍ او یا هم آبلی میمون. دغه ناروغۍ یو وایروسي انتاني ناروغۍ دی چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوې ده. دغه ناروغۍ معمولا له 2 څخه نیولې تر 4 اونۍ پورې دوام کوي. د دغې ناروغۍ علت د مانکی پاکس وایروس دی چې د اورتوپاکس وایروس یو ډول دی. که چیرې د اپیډیمیولوژي د تاریخچې له نظره ورته کتنه وکړو، دغه ناروغۍ د لومړي ځل لپاره په ډنمارک کې په 1958 میلادي کال کې په لابراتواري بیزوګانو کې کشف شوله. دغه ناروغۍ وروسته له هغې څخه چې کشف شوه، لومړنۍ انساني پیښه په افریقا کې په 1970 میلادي کال کې ثبت شوله، چې وروسته له هغې څخه لومړنۍ انساني پیښه له افریقا څخه بهر د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوله. د دغې ناروغۍ عمده شیوع په 2019 میلادي کال کې په نایجیریا کې تر ټولو زیاته وه، خو د 2022 او 2023 میلادي کالونو ترمنځ شیوع یا آوټبریک خورا زیات مهم و، چې په دې کې د نړۍ په 114 هیوادونو کې 93,000 پیښې ثبت شولې. دغه ناروغۍ په 2022 میلادي کال کې د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې د WHO لخوا د امپاکس ناروغۍ په نامه سره ونومول شوله، چې د طبابت په اصطلاح کې دې ته سټیګما ویل کیږي. د 2024 میلادي کال د اګست په میاشت کې د WHO د بیا راپور په اساس دغه ناروغۍ یو بیړنۍ روغتیایي پیښه بلل شوې چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په مخنیوي کې رغنده رول ولوبوي. د دغه ناروغۍ 2 ډولونه دي، یو هغه ډول چې په مرکزی افریقا کې پیدا کیږي او بل هغه ډول چې په غربي افریقا کې پیدا کیږي، چې د مرکزی افریقا ډول نسبت غربي افریقا ته شدید او د مړینو کچه هم تر 11% پورې رسیږي. د دغه ناروغۍ عمده علایم او ګیلې لوړه درجه تبه، سردرد، د عضلاتو درد یا ځان دردي او د پوستکي له پاسه تڼاکې دي. د دغه ناروغۍ تشخیص د PCR عملیې په واسطه چې د وایرس DNA پکې کتل کیږي ترسره کیږي. د دغه ناروغۍ د انتقال لارې په 2 ډوله دي. یو هغه ډول چې له حیوان څخه انسان ته انتقالیږي، چې په دې کې د حیواناتو د داړلو په واسطه، د حیواناتو د بدن د مایعاتو څخه د استفادې سره، او یا هم د ښکار شوي حیوان په غوښه د لاس وهلو او یا د حیواناتو د خامو غوښو د خوړلو څخه انسان ته انتقالیږي. او دوهم ډول له انسان څخه انسان ته انتقالیږي، چې په دې کې د تنفسي قطراتو له لارې، که څه هم د خولې له لارې خولې ته، یا هم د خولې له لارې پوستکي ته، او یا هم د پوستکي له لارې پوستکي ته اوسي، او یا هم د ملوثو موادو څخه په استفادې سره له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې واکسین دی چې د سمال پاکس واکسین په نوم سره یادېږي. دغه وایروس هم د دغه خاندان یو بل وایروس دی، خو د دغه واکسین استفاده په دغه ناروغۍ کې 85% رول لري، چې له یو انسان څخه بل انسان ته په انتقال کې کمښت راولي او د ناروغۍ په شدت کې کمښت راولي. تر اوسه پورې داسې کوم واحد واکسین نه دی پیژندل شوی چې دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره دی په ټوله نړۍ کې تطبیق سي. اما یو نوی واکسین د MVABN واکسین، سمال پاکس واکسین په نوم سره راوتی